سلامونه. نن په ویش فکر کې په یو ډیره داسې موضوع خبرې کوو چې هغه ډیره جدي او سیریس ده. عمومي توګه باندې خو په پاکستاني رسنیو کې هغسې ځای نه ورکول کېږي، خو د خلکو دپاره دا مسله ډیره لویه ده او هغه دا ده چې په پاکستان کې له تیرو ډیرو وختونو راهیسې چې شناختي کارډونه یا پاسپورټونه د خلکو حکومت وربند کړي. د پاکستان حکومت چې کله داخله چارو وزارت تیر کال قومي اسمبلۍ چې کومې شمېرې ورکړې وې په هغه کې دا ویل سوي وو چې تقریبا 72,000 کسانو شناخت کارډونه او پاسپورټونه دوی وربند کړي دي د شک پر بنیاد باندې. په هغه کې تقریبا زیات چې دي په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دي، تقریبا دواړه چې یو ځای کې نو دا شاوخوا 45,000 یا 50,000 داسې شاوخوا کې جوړېږي. پنجاب کې هم وو، خو د پنجاب هغه تقریبا ټول حل سوي دي، بیرته ان بلاک سوي دي، یعنې خلاص کړل سوي دي. او سیند کې هم ډېر زیات دي، اسلام آباد کې دي. خو بهرحال عمومي دا ډېر زیات شمېر دی او حکومت شک لري چې دغه په رښتیا هم د خلک د پاکستان شهریان دي که نه دي. نو بیا د نادرا چې کوم اداره ده هغه دا بندوي، خلاصوي او تر خپل یو تصدیقي عمل او دغه یې تېروي. خو لویه ستونزه دې پښتنو ته جوړه کړې ده، بیا خصوصا هغو پښتنو چې په قبایلي سیمو کې اوسي او بیا د افغانستان سره هلته خپل، ځکه د افغانستان کې هم کورونه او ځایونه لري، نو هغه له ډېر غټ تکلیف سره مخامخ دي. همدغه موضوع نن راپورته کوو او پر دې باندې له طاهر خان وزیر ایډوکیټ سره خبره کوو چې هغه همدغه کیسونه یا دغه مقدمې په عدالت کې د خلکو دپاره کوي. نو طاهر خان تاسو ته هرکلی وایم. ډیره مننه. ښه، طاهر خان، اول خو په دې مو پوه کړه چې دا مسله څومره سیریس یا جدي ده. دا مسله زیاتیږي، نوره هم مخته روانه ده، د دې څه دباب یې نشته، روکتام یې نشته. نن که موږ یو مثال ورکو، که 10 پاسپورټونه او 10 شناختي کارډونه بند وي، نو میاشت پس به ته خبر شي چې دا 100 شوي دي. د دې وجوهات مختلف کېدلی شي، ځکه چې په میډیا کې باندې خبره نشته او میډیا سره سره دا یوه سیاسي مسله هم ده. نه په پارلمان کې څوک خبرې پې کوي او نه زموږ چې کوم صوبایي اسمبلیان. دې ته به راځو طاهر خان، دې ته به راځو طاهر خان، دې ته راځو. اول خو تاسو داسې راته وایاست تاسو وکیل یاست، تاسو سره دا مقدمې خلک راوړي، ته خپله شخصا تا سره دا به څومره کیسونه یا څومره مقدمې استې په عدالت کې کوي؟ ما تیرو تقریبا 7-8 مهینوں کې یا 9 مهینوں کې تقریبا یو 50-60 کیسونه به ما کړي وي او نور دا پینډینګ هم دي. که په پښتو کې دا شمېرې ووایاست ډېرې به ښې وي. په پښتو کې څومره کیسونه، یعنې څومره کیسونه تاسو کوئ او څومره مو حل کړي دي په څومره وخت کې؟ د تیر 6 یا 7 میاشتو کې زما سره زما په افیس کې کوم تیر شوي کیسونه دي، نو 80 کیسونه یا میوي 80 نه هم زیات وي او دغسې تقریبا 10-15 کیسونه به پینډینګ وي چې کوم له اوس حل شوي نه دي. او دغسې مختلفو محکمو کې لکه پاسپورټ او شناختي کارت چې کومه نادره ده د هغې دپاره اداره پاکې موږ مختلف کارونو دپاره درخواستونه ورکړي، هلته هم کارونه پرې روان دي. تاسو خبره کوئ، موږ ویش فکر چې دی هغه له ځینو داسې کسانو سره خبرې کړي دي چې د هغو همدغه شناخت کارډونه بند سوي دي، د چا هغه بیا خلاص سوي دي. دا چې دوی دا څنګه وسو او کومې ستونزې ورته پیدا کړي دي، نو دا به واورو. زما په خپله باندې د پاسپورټ بلاک شوی و. زموږ ته ریزن دا ښودلې شوې ده چې تاسو د افغانستان وزټ کړی دی، نو افغانستان سره خو موږ تاریخي ثقافتي او اسلامي تعلق لري، نو هلته خو زموږ مخې هم شته دی په باډر ایفا باندې ډیورنډ لاین باندې، او د پاکستان سایډ باندې زموږ مخې دي، نو هلته به موږ وزټ هم کوو، هلته به موږ کاروبار هم کوو. نو دا څه داسې ویلډ ریزن نه دی چې زموږ پاسپورټ بلک شي یا شناختي کارډ بلک شي. دا یوازې زما مسله نه ده، وزیرستان دی که شمالي دی که جنوبي دی، نو دلته د ډېرو خلکو دا مسله را روانه ده. نو بیا دلته بله غټه ستونزه دا دی چې په لوور وزیرستان او اپر وزیرستان کې عدالتونه هم نشته چې پاسپورټ یا شناختي کارډ دې بلاک شي، نو بیا به ته ضلع ټانګ ته ځې چې تقریبا 200 کیلومیټر
لرې ده. وخت مخکې د مو د پاسپورت مسله وه که نه زه کله په امارات کې د پاکستان امبیسي ته لوړله د پاسپورت د نویولو دپاره ولته دی متوجه ته پاسپورت خو پاکستان د سیډه بلاک ته هم په اسلام آباد کې کیس وکړه وکیل مخه ونیوه مور ته چې په کومه وجه سره هم پاسپورت بلاک شوی دی د دوی د سیډه دغه الزام و چې ته ډیپورټ شوی یې آلریډي د مو سره څومره پروف و که نه موږ دی دته شو کړله که نه په های کورټ کې بیا شکر الحمدلله د های کورټ د سیډه د پاسپورت حق ولاو شه که چېرې دا پاسپورت کلاو شوی نه وای مو د ویزه مسله هر تلله جاب مې ښه د منځه ته خو شکر الحمدلله پاسپورت حق ولاو شه جاب هر څه بیا ورته میلاو شول د های کورټ د سیډه او د وکیل د سیډه ډېره ډېره شکریه. السلام علیکم. زما نوم نظرجان آغا دی د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرم. زما د ټوټل خاندانو شناخته کارتونه بلاک شوي دي پاسپورټونه بلاک شوي دي په دې حواله سره نه موږ ته د یوې محکمې لخوا څه نوټس نه دی بلاک شوی موږ ډېر سخت په مشکلاتو کې یو. مشکلات دا دی چې اکاونټونه مو بلاک کېږي سیم کارټونه مو بندېږي په دې حواله سره موږ عدالتي قانوني کاروایي کوو. شطار خان تاسو دغه خلک بهرحال خبره کوي چې ډېرې وجې دي ستاسو خپله شخصا دا ولې د پاکستان حکومت بندوي وجې څه یادوي دوی؟ په دې کې مونږ به دوه خبرې کوو که تاسو پوښتنه د پاسپورټ کوئ نو هغې وجوهات لږ مختلف راځي او د شناختي کارت چې کوم بندولو بندیز کوم وجوهات یا مختلف راځي. که مونږ د پاسپورټ خبره وکړو نو پاسپورټ بنیادي طور پر یا خو د آی بي چې کوم انټیلیجنس بیورو مونږ ورته وایو سیکیورټي ایجنسي انټیلیجنس ایجنسي هغه په ریپورټ باندې بند کړی شي او یا خلک بهر نه ډیپورټ شي هغه په وجه سره دا بند شي امیګریشن اینډ پاسپورټ دفتر ډپارټمنټ یې بند کی او یا په دې خلکو باندې دا الزام ولګي چې دوی په یو وخت کې چرته ایران ته یا بل چرته داسې ملک ته سفر کړی دی نو په دې باندې دا الزام دی چې مخکې یو د شیعه سني چې کوم یو کنفلیکټ شوی و یا زینبیون ورته وایو په هغه کې د دوی شمار کیږي یا دوی بغیر د څه ویزا بهر ټریول کړی دی ترکی ته تللی دی ایران ته تللی دی یا مختلف خلکو باندې دا الزام هم ولګي چې دوی ډرګز سمګلینګ کې ملوث دي یا هیومن ټریفیکینګ کې ملوث دي نو دا الزامات په دې باندې لګي د پاسپورټ باندې او کومونګ راشو د شناختي کارت حواله سره نو په هغه باندې هم ډېر سیریس الزامات لګي او دا الزامات مونږ وګورو زموږ د چې کوم بارډر دی د افغانستان سره نو دلته خلکو باندې دا الزامات لګي چې فار ایگزامپل 5-15 کسان دی رونه دي نو په هغه کې یو بهر افغانستان ته لاړ شي نو چې کوم د پاتې د دې رونه هغه په هغه باندې دا الزام دی ولګي چې تاسو یو ورور بهر افغانستان ته لاړو هلته یې څه کارډ واخیستو یا د افغانستان نه بیا بهر جرمني ته بل ملک ته لاړو نو تاسو ټول افغانیان یاست یا د دې سیم استعمال شوی یا هغه افغانستان کې چې کوم سیګنل افغانان یاست افغانیان په ځای که موږ افغانان یاد کو که نه افغانان او دغه سره دا الزامونه هم پې لګي چې تاسو سیمونه یوز شوي دي استعمال شوي دي د داسې تنظیمو کارونو کې چې هغه نن سبا پاکستان کې بین دي او یا تاسو په فیملی کې داسې کس دی چې تاسو د فیملی سره تعلق نه لري نو دا قسم مختلف الزامات په دې باندې لګي او شناختي کارتونه بند شي او یا ورته جاری کیږي نه او ایشو کیږي نه بیا د دې مسلې حل څه دوی بیا حکومت ورته لاره جوړه کړې ده چې تاسو که دغه بیا بیرته خلاصوئ دا خو چونکې الزام دی تور دی یا به ثبوت وي ورسره بیا داسې یو طریقه کار شته چې هغه خلک بیا حکومت ته یا نادرا ته ورشي او دا مسله بیا حل کړي یا هغه ور حل کړي مسله دا ده چې حکومت بس صرف دغه پاسپورټونه او شناختي کارتونه بند کړي او بیا پښتنه نه کوي چې د دې خلکو د یو آئیني او قانوني حق هم دی چې دوی اوس راشي او دوی ته څه موږ داسې دروازه ورکړو چې پاکې د دې مسله حل شي
نو دا خلک چې کله هم یا نادره ته لاړ شي د شناختي کارت دپاره د شناختي کارت خلاصولو دپاره یا د پاسپورت دفتر ته لاړ شي د پاسپورت خلاصولو دپاره هلته درخواستونه دوی ورکړي منتونه وکړي نو زما ایکسپیرینس دا وایي د یو کال زما چې کوم ایکسپیرینس صرف په دا کیسونو کې تیر شو دا وایي چې 15 میاشتې د ما ته داسې کیسونه راغلي دي کاکړ صاحب چې 3 کاله خلک هلته ورغلي دي پاسپورت دفتر ته یا نادره ته درخواستونه یې ورکړي دي د دوی چې کوم درخواستونه دي یا څوک اوري نه تپوس هم نه کوي نو خلک کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي و دوی ته هېڅ دادرسي نو دې کې داسې کیسونه تا سره شته چې هغه مثال داسې کیسونه شته چې د یو چا کیسه چې هغه ډېره عجبه وي او ناولده وي او هغو ته ډېر تاوان رسېدلی وي د شناخت کارت یا پاسپورت بندېدو له وجې تقریبا هره میاشت ما ته داسې کیس راځي چې پاکې زما کلاینټس داسې د پاسپورت خبره زه کوم ځکه چې هغه ډېر مسله ډېره سره سیریس وي چې هغو ویزې وي ویلډ ویزې وي او بهر یې کارونه وي غټ غټ دوی تنخې وي کارونه یې وي په کالونه یې تېر کړي وي هغه مطلب وختني کسان نو دی دلته راشي واپس د بهر ملکونو نه دی چوټیانې تېرې کړي او چې کله چوټۍ ختمیږي ایرپورټ ته لاړ شي په ایرپورټ باندې ډیپورټ کړي چې ولې ډیپورټ کړم سوري افلوډ کړم ورته وایي چې تا پاسپورټ چې کوم دی هغه بند شوی دی نو دی راشي عدالت ته چې دی راځي په دی باندې د ویزې ټایم تېر وي د دی جاب ختم تاسو چې کله عدالت ته بیا دا کیس یوسئ نو دا کیسونه زیاتره وخت بیا حل سي او که نه عدالت کې هم نه حل کوي او زما په ایکسپیرینس مطابق تقریبا 95% دا کیسونه وشي خو په دې کې اوس بعضې نیم کیسونه داسې چې مونږ کیس خو ورته وګټو خپل کلاینټس ته خو هغه دی ویزا مونږ ورته بچ نه کړو ویزا یې ایکسپایر شي د دی جاب ختم شي دی جاب مطلب دا دی او یعنې د دوی پاسپورت په کیس کې تاسو مثال دا دغه وسي تاسو کله عدالت له ځئ نو حکومت به هم خامخا خپل دریځ دپاره د خپل موقف دپاره هلته راځي نو هلته څوک راځي او د هغو ځکه موږ خو هغو سره اوس خبرې نشو کولی خو د هغو دریځ ستاسو له خولې اورو چې هغه هلته بیا کوم دلیل ورکوي چې موږ ولې بند کړي دي څه بند کړي دي او ثبوت هم څه دی په دې کې کاکړ صاحب د پاسپورت خبره به زه وکړم پاسپورت دلته یو کانسپټ دی یو لیست دی چې هغه پاسپورت کنټرول لیست وي اوس د دې لیست مینټین کول اختیار د امیګریشن ډپارټمنټ سره خپل دی یا چې کوم د منیسټري اف انټیریر اډیشنل سیکرټري دی د کسانو سره دی نو مونږ چې کله کیس وکړو د دې فار ایگزامپل ما یو کلاینټ ته کیس وکړو او ما په هغه کې انټیریر منیسټري او د امیګریشن اینډ پاسپورت ډپارټمنټ پارټي کو نو عدالت کیس ټیک اپ کی سماعت شروع شي د دی نه جواب وغواړي د دی جواب څه راځي جواب یې صرف دا راځي د امیګریشن ډپارټمنټ چې مونږ خو د دې کس نام په پی سی ایل کې پاسپورت کنټرول لیست کې د آی بی په ریپورټ باندې اچولی دی مطلب د دې پاسپورت مو د آی بی په ریپورټ باندې بند کړی دی عدالت ورته وایي چې وجه څه ده دې سره وجه ورته هېڅ معلومات نه خو بس صرف د آی بی طرف نه ورته ریپورټ راشي او دی بټن ووایي او پاسپورټ یې بند کړو حالانکې د پی سی ایل ته یو نام یا پاسپورت ورچول او د دې نه یو باسل دا اختیار دواړو د آی بي نه دی یا د بلې ادارې نه دی دا اختیار صرف او صرف د ډي جي امیګریشن دی یا د اډیشنل سیکرټري دی خو دلته په عدالت کې دی ټوله چې کوم ذمهداري د هغه آی بي ته ورکړي چې مونږ ته پته نشته دا د آی بي کار و به مونږ باندې وکړو نو عدالت چې هغه نه آی بي نه د پاکستان د انټیلیجنس بیورو د کنه استخباراتي اداره ده آی بي والا کله راغلي دي هغو بیا خپل صفایي دپاره د خپل آی بي والا هم راځي آی بي په دې کې هم ډېره حیران کن یو صورتحال یي چې کله د دې نه جواب وغواړي نو آی بي په دې سټیج باندې چې کم مثال کے طور پر یو پاسپورټ یې 2 کاله مخکې بند کړو چې کله عدالت ته راشي نو دوی په دغه ټایم باندې انویسټیګیشن شروع کړي انکوایري شروع کړي چې دا کس څنګه دی او څنګه نه دی
نو موږ ورته وایو چې 2 کاله مخکې تا انویسټیګیشن نه کړی، تا ته څه پته نه وه، تا سره څه مواد نه و، که بس صرف ریپورټ ته جوړ کو ډي جي امیګریشن ته ولېږو، پاسپورټ ته زما په بند کو، زما د ټایم ضایع کړو، زما د ویزې ختمې کړې، زما د معاشي قتل وکړو. بهرحال په اکثرو کیسونو کې دا وشي چې آی بي خپله غلطي تسلیمه کړي او دی نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ورکړي عدالت ته، چې عدالت که چېرته دا آرډر وکړي د دې کس پاسپورټ کولولو لپاره موږ په دې باندې څه ابجیکشن نشته، اعتراض پې نشته. نو اوس په دې ما پوه کوي یا موږ دا ټول پوه کوي چې دا مسله چې ده دا ولې دوی بندوي، یعنی دا خلک چې کوم دوی یادوي دا اوس دوی قصدن آمدن کوي یا دوی ورباندې شک وي د رښتیا چې دا یا به افغانان وي هغو ته په غلا او په دوکه باندې دا شناخت کارډونه یا دا پاسپورټونه ورکړل سوي دي که نه، یعنی د دې شاته تاسو څه معلومه کړې ده چې دوی دا ولې کوي که نه؟ په دې کې کاکړ صاحب د ضرب اعظم چې کوم وخت و دې وخت نه دا کارونه ډېر شروع شول. یقینا خبره ده په هغه ټایم یعنی ضرب کې اعظم پوجي عملیات چې وشو په شمالي وزیرستان کې، مطلب دا شی دغه ارګنایزیشنز او تنظیمونه دا کیسې مې مطلب مونږ ویلی شو چې څه نه څه داسې وجه شته کېدلی شي چې دا حکومت څه وایي په دې کې څه نه څه وزن وي، خو مطلب ډېرو خلکو باندې دی شک شم کېدی شي، خو هغه شک ګوره قانون وایي چې ته که دهشتګرد هم وي هغه باندې اف آی آر وکړه، هغې ټرایل وکړه، خو دی کېدی شي ډېر کیسونه داسې چې دی جنون کیسونه وي، خو دی لیګل هغه پروسس یا چې کوم ډیو پروسس دی هغه فالو نه کړي، نو خپل کیس په خپله خراب کړي او عدالتونه دی په هغه کې آرډر وکړي، دی خلاف آرډر وکړي. نو تاسو واسئ دا دومره یعنې 1,000 کسان خپله د پاکستان داخله وزارت یې مني چې دوی شناخت کارډونه وربند کړي او بیا خلاص کړي وو، خو په هغه کې د پنجاب تقریبا ټول خلاص شوي دي، خیبر پښتونخوا کې هم که 15,000 وو نو 14,000 څخه زیات داخله وزارت دا وایي چې دوی بیا بیرته خلاص کړي دي. نو دا دومره 1,000 کسان دوی په دې باندې کړي وي، دومره 1,000 چې هغه له وسلوالو سره یا تعلق یا تاسو څنګه یاست هغسې دي که نه نورې کیسې مو سره تړلې وي؟ نه نورې کیسې هم ورسره تړلې ده، افغانانو د مسله هم ورسره تړلې ده او بعضې نیم کسان چې په دې کې دا کیسونه هم وي چې خلکو باندې اف آی آرونه شوي، نو اف آی آرونه شوي دی ټرایل نه یې فیس کړی، نو عدالتونه آرډر وکړي نو د دوی شناختي کارډونه بند شي، اگر چې سپریم کورټ نن سبا چې کوم دی د دې خلاف د فیصلې ورکوي چې شناختي کارډونه پکار چې بند نشي په دا کیسونو کې، خو بهرحال وجوهات مختلف کېدای شي، افغانانو مسلې د سکیورټي مسلې. خان ایډوکیټ صاحب ډېره مننه له وش فکر سره د خبرو کولو او نو اوریدونکو یا کتونکو تاسو وش فکر یوټیوب چینل باندې او کتونکو تاسو وش فکر باندې د طاهر خان ایډوکیټ خبرې واورېدلې او موضوع دا وه چې په پاکستان کې شناخت کارډونه او پاسپورټونه په ډېر زیات شمېر کې بند دي، نو د هغه د خلاصولو دپاره خو یو په عدالتونو کې کیسې روانې دي، خو د طاهر خان ایډوکیټ صاحب وینا دا ده چې دا مسله باید سي سیاسي ګوندونه یا د هغه خلکو چې کوم استازي دي په اسمبلیو کې هغه په شدت سره راپورته کړي او د دې مسلې یو مستقله حل راوباسي. نو وش فکر تاسو ګورئ، سبسکرایب یې کړئ چینل، فیسبوک او انسټاګرام او ټیک ټاک باندې یې خوښ او فالو کړئ او همدغسې خپرونې، تبصرې، شننې، مرکې، پاډکاسټونه به بیا هم ستاسو دپاره راوړو. تر بیا پورې ما عبدالي کاکړ ته اجازه راکړئ. ته مخه شه.